Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I initiate in the name of Allah, who is the entirely merciful, the especially merciful. Hope everybody is sound and great, and welcome to your reading class. In the last reading period, we studied all the words of chapter number 1, and I also gave you the assignment to use 10 of these words in meaningful sentences. But unfortunately, only a handful of students shared their assignments in the group, but the rest of them did not. So it is not a good idea, You have to take some time out of your time and do your assignments. If you do not do your assignments, the lesson will not be repeated to you, and you will never come across any problem. And it's the nature of all the human beings. Once they make mistakes, then they can easily rectify. If you do not make mistakes, you can never correct them. So when do people make mistakes? When they try, when they practice. So I tell you repeatedly to do your assignments all the time that I give you, and also the rest of the teachers give you. Razu nan darsta reading ki words mo wailu the awal chapter او kitab Muhammad so wailu. یادونه باید وکم چې کورنۍ دنده شاګردان نه کوي، صرف مشخص یو څو نفر دي چې هغه خپله کورنۍ دنده اپلوډ کوي. د ټولو شاګردانو لیست زه اخلم د هر درس. ټول زه کتاب ته رسوم چې کوم شاګردانو کورنۍ دندې په کوم ورځ باندې کړي دي او کوم نه دي کړي. نو کورنۍ دندې دغه فایده چې تاسو کله کورنۍ دنده کوئ غلطي وکئ، حتما په هغې کې تاسو ته مشکل پیدا کیږي، یو ورډ نشئ یوز کولی یا نور کوم مشکل وي، نو ستاسو ورته فکر پیدا کیږي چې دا خو زه نشم یوز کولی، دا باید زه زده کړم او درس هم تکرار شي. نو بیا راته بار بار وایم چې کورنۍ دندې باید ترسره کړئ روزمره. هره کورنۍ دنده چې درکول کیږي تاسو باید چې دی هغه ترسره کړئ. اوله صفحه تیر درس کې موږ ویلی و، عنوان مو لوستلی و چې the most popular sports in the world، د نړۍ تر ټولو مشهورې لوبې. دې کې یو کوټیشن هم موږ ولوستو چې I think that every single person should play sports. زه فکر کوم چې هر یو نفر باید سپورټ وکړي. بیا د هغې نه وروسته یو څه کوېسچنې وي، تاسو ته ما ویلي چې د دې کوېسچنو ځوابونه باید تاسو پیدا کړئ، د ځان سره په خپله دې باندې پریکټس وکړئ. نن راځو مین درس ته. د اول یونټ درس وایو، نو دې نه مخکې ټول لغاتونه باید تاسو په همدې ځای کې ویډیو سټاپ کړئ او ولاړ شئ، ټول لغاتونه ځان سره مطالعه کړئ، ټول لغاتونه زده کړئ یو ځل، بیا راشئ ریډینګ ته. نو ریډینګ به تاسو سره بیا ډېر زیات هغه لغاتونه ډېر زیاته مرسته کوي چې ریډینګ درته اسان واوسي. د هر درس نه مخکې کوشش کوئ کتاب در سره باید وي، چپټر در سره باید وي. ځان سره اول مطالعه کوئ زما د ویلو نه مخکې، چونکې دا فزیکل کلاس نه دی چې زه هلته تاسو ته په کلاس کې ولاړ یم. نو هلته اصول معمولا ریډینګ کې زما دا چې زه اول درس په شاګرد باندې لولم او په هغه باندې معنا کوم، تر څو لغاتونه تا ویلي په خپله باندې وتوانېږي چې یو ریډینګ خپله معنا کړله شي. که کوم ځای کې مشکل وي هغه مشکل زه حلوم. اما دا د ویډیو په شکل باندې دی، نو ځکه تاسو وایم چې اول باید تاسو په خپله ویډیو سټاپ کړئ، لاړ شئ، درس ولولئ چې تاسو په دې باندې څومره پوهېږئ، بیا وروسته وګورئ هغه ځان د ریکارډینګ وکړئ چې تاسو دغه ریډینګ څنګه معنا کړل او زه درته څنګه معنا کوم، چې تاسو او زما د معنا ترمنځ څومره توپیر موجود دی، څومره فرق موجود دی، نو کومې غلطۍ نه چې پکې هغه تاسو به اصلاح کړئ. ښه، عنوان دی the most popular sports in the world، د نړۍ تر ټولو مشهورې لوبې. What are the 5 most popular sports in the world؟ اول سر کې پوښتنه کوي چې په نړۍ کې 15 تر ټولو مشهورې لوبې کومې دي؟ 5 most popular sports، 15 تر ټولو مشهورې لوبې په نړۍ کې. Some of the answers may surprise you، بعضې ځوابونه شاید تا حیران کړي. لیکوال اول سر کې پوښتنه کوي چې د نړۍ تر ټولو 15 مشهورې لوبې کومې دي، نو بیا وایي چې some of the answers may surprise you، ځینې پوښتنې د دې پوښتنې ځینې ځوابونه شاید تا حیران کړي چې کومې دي. Number 1، football. Soccer in the US is the world's most popular sport. Football. قوس چې کله راشي په ریډینګ کې د قوس معنا دی چې په قوس کې اضافه معلومات وي د دې
قوس نه مخکې چې کومه کلمه لیکل شوې د دې په هکله باندې. نو دلته فوټبال د بیا قوس د معنا قوس کې چې لیکل شوي دا د فوټبال په اړه اضافه معلومات دي، د دې تشریح د وضاحت دی. فوټبال ساکر ان د یو اس معنا فوټبال کوم ته چې ساکر هم ویلی کېږي په یو اس کې، یونایټډ سټیټس کې، په امریکا کې یا په امریکن انګلیش کې. په امریکن انګلیش کې فوټبال ته ساکر هم ویلی کېږي. ساکر او فوټبال دواړه معنا یو شی ده. فوټبال کوم ته چې ساکر هم ویلی کېږي په امریکن انګلیش کې is the world's most popular sport. دا د نړۍ تر ټولو مشهوره لوبه ده. Today about 3.5 billion people watch or play football. نن سبا تقریبا 3.5 بلیونه خلک دا لوبه ګوري او کوي. دلته بلیون په سر تاسو ګورئ 1 لیکل شوی دی. What does it mean? It simply means if the word billion is difficult for you and you cannot understand it, so you have got to find this word at the bottom of the page, so you will find its meaning. لیکوال ته چې کوم لغاتونه مشکل معلومیږي چې دغه لغات شاید ریډر ته لوستونکي ته ستونزمن وي، نو هغه لغاتونه بیا تاسو ته لاندې لیکي د صفحې په اخره کې شمارې ورکړي چې دا لغت لاندې وګورئ چې د دې معنا څه ده. نو بلیون د پاسه 1 لیکلی مطلب بلیون دلته وګورئ لاندې اوله شماره کې. نو 1 بلیون معنا څه ده؟ دغه 1 بلیون دې عدد ته ویلی کېږي 1 بلیون. صحیح ده؟ نو 1 بلیون معنا بلیون او د انګلیش کې ویلی کېږي، پښتو کې ورته موږ بلیون وایو. د فوټبال د نړۍ تر ټولو مشهوره لوبه ده. ولې تر ټولو مشهوره لوبه ده؟ ځکه چې 3.5 بلیونه خلک دا لوبه کوي او ګوري. Football is popular in Europe, Asia, South America, Africa, North America, almost everywhere. فوټبال مشهور دی په اروپا کې، ایشیا به نه وایي، اسیا به هم نه وایي، په انګلیسي کې د دې صحیح تلفظ څنګه دی؟ Asia. Football is popular in Europe, Asia, South America. فوټبال مشهور دی په اروپا کې، په اسیا کې، په ساوث امریکا کې، جنوبي امریکا کې، افریقا به نه وایي، افریقا، په افریقا کې، نورث امریکا، په شمالي امریکا کې. almost everywhere تقریبا هر چیرته فوټبال په دغه ملکونو کې په دې برازمونو کې مشهور دی. بیا دې فن فیکټ، فن ساتیری ته ویلی کېږي یا جالب ته ویلی کېږي او فیکټ یو حقیقت ته ویلی کېږي. نو فن فیکټ معنا جالب حقیقت، یو خوندور حقیقت د فوټبال په اړه باندې. تاسو ته په هره لوبه کې یو فن فیکټ راخیستلی دی، معنا د هرې لوبې یو خوندور حقیقت، یو جالب حقیقت چې هغه تاسو ته جالب وي، حیرانونکی وي. فوټبال په اړه باندې فن فیکټ دا دی چې in a professional football game players run about 5 miles 8 kilometers. په یو مسلکي فوټبال لوبه کې لوبغاړي منډه وهي about معنا دلته تقریبا، په باره کې نه، تقریبا په یو مسلکي فوټبال لوبه کې لوبغاړي منډه وهي 15 میله. قوس کې لیکلي چې 15 میله څومره کېږي؟ 8 kilometers 8 کیلومتره. یعنی کله چې مسلکي فوټبال لوبه شروع وي په دې کې هر یو لوبغاړی تقریبا 8 کیلومتره منډه وهي. نو دا ولې جالب دی؟ جالب دا دی که چېرته موږ نارملي همداسې یو نفر رننګ کوي یا واکینګ کوي او 8 کیلومتره دا منډه ووهي، نو دا به ډیر زیات ستړی وي، شاید وم نه توانېږي چې دا 8 کیلومتره منډه ووهي. اما د فوټبال هغه د خوند له وجې نه، د لوبې د مزې له وجې نه دې ځان ته فکر هم نه وي چې زه په رننګ کې یم ما 8 کیلومتره فاصله چې دی وهلې ده. نو دا د فوټبال لپاره یو خوندور حقیقت دی چې فوټبال لوبه کې لوبغاړي تقریبا 8 کیلومتره منډه وهي، کوم چې ډیر زیات رننګ کېدلی شي. نمبر 2 The world's number 2 sport is cricket. د نړۍ دوهمه لوبه کرکټ دی. Cricket is originally from the UK. کرکټ originally په اصل کې، په اساس کې د بنیاد نه د UK څخه دی. originally د پاسه دوهمه شماره لیکلې، لاندې وګورئ تاسو چې originally معنا کتاب والا څه کړی. originally means from the beginning. originally معنا د شروع نه، په اصل کې. دا موږ وایو چې اصلا یا په اساس کې. نو کرکټ چې دا originally د UK نه راغلی، United Kingdom د برطانیا یا لندن. But today it is also popular in Australia, New Zealand, some African countries and some Caribbean countries. خو نن سبا کرکټ مشهور دی په استرالیا کې، نیوزیلند کې، ځینې افریقایي هیوادونو کې and some Caribbean countries او په ځینې کربین هیوادونو کې. کربین یو جزیره ده، هغې جزیرې غاړې ته چې کوم هیوادونه دي په هغې کې کرکټ لوبه مشهوره ده. In India and Pakistan,
cricket is more popular than football. په انډیا او پاکستان کې کرکټ د فوټبال نه ډیر مشهور دی. په دې دوه هیوادونو کې بیا کرکټ چې دی د فوټبال نه په ټوله نړۍ کې فوټبال ډیر مشهور دی، اما په دې دوه هیوادونو کې فوټبال کرکټ بیا د فوټبال نه ډیر مشهور دی. About 3 billion people around the world watch or play cricket each year. تقریبا 3 بلیونه خلک په نړۍ کې دا لوبه ګوري او کوي. نو فوټبال ولې اول شو؟ ځکه چې هغه 3.5 بلیون پیپل ګوري او کوي، او کرکټ ځکه دویم شو چې about 3 بلیون پیپل دا لوبه کوي او ګوري. نو د 3 بلیونه خلک دي او د فوټبال 3.5 دي، نو ځکه هغه اول شو دا دویم شو. د کرکټ فن فیکټ جالب حقیقت دی 400 million people 40% of India's population watch important cricket games on TV. دا علامه تاسو ګورئ، د علامه ته ویل کېږي ډیش، یو د دې په نیم باندې علامه. دغه علامه چې په من نیمه کې دغه عمر علامه ته هایفن ویل کېږي، لکه دا دلته تاسو ګورئ 4000 year old، په دې کې دغه دوه علامې چې ګورئ دا هایفن دی، د دې خپل د استعمال زیری دا وړی، او د دې دوه چند علامه دې ته ویل کېږي ډیش. ډیش هم د اضافه معلوماتو لپاره استعمالیږي. کله چې خبره وکړو دغه خبره بیا مشخص کوو، اول جنرال وي بیا مشخص کوو، نو بیا ډیش استعمالو په دې وخت کې. د 400 million people 400 میلیونه خلک چې دا څومره کېږي 40% of India's population 40% د انډیا د نفوس. population معنا نفوس، percent معنا فیصدي. 40% of India's population 40% د انډیا د نفوس watch important cricket games on TV. د کرکټ مشهور لوبې په تلویزیون کې ګوري، یعنی نیمه انډیا نیم هندوستان تقریبا دا چې دی کله چې د کرکټ مهمه لوبه وشي دیو په تلویزیون باندې ګوري. دا کرکټ دومره ډیر مشهور دی چې نیم نفوس سپینګیري زنانه ماشومان ټول چې راجمع کړي دي نیم خلک مهمه لوبه چې د حتما په تلویزیون باندې ګوري. مطلب هغه د کرکټ دومره شهرت په انډیا کې. نمبر 3 field hockey is number 3. field hockey دریم نمبر دا. approximately 2 billion people play or watch field hockey. تقریبا 2 بلیونه خلک دا لوبه کوي او ګوري. دا 2 بلیونه شو، دریم شو نمبر کې شو. mostly in Asia, Europe, Australia and Africa. اکثره په اسیا کې، اروپا کې، استرالیا کې او افریقا کې. in the United States دا به دې سره نه یو ځای کوو، ځکه د فول سټاپ ولګېده. فول سټاپ چې راغی مطلب د دې نه مخکې دا معلومات د دې ځای پورې دي، د دې نه وروسته دا معلومات دې پورې تړلي نه دي. دا به داسې نه معنا کوو چې approximately 2 billion people play or watch field hockey mostly in Asia, Europe, Australia and Africa and the United States. نه دې ځای پورې ختم شو. دا به معنا کې چې تقریبا 2 بلیونه خلک فیلد هاکي لوبه کوي او ګوري، او اکثره په اسیا کې، اروپا کې، استرالیا کې او افریقا کې. جمله دې پوره شو. اوس بله جمله سٹارټ شوه، دا به د وروسته سره برخې. in the United States field hockey is mainly for high school girls. په United States کې، په امریکا کې field hockey په اصل کې د یا په خاصه توګه باندې د لیسي د نجونو لپاره ده. field hockey لوبه په United States کې دا په اصل کې د چا لپاره ده؟ د high school girls لپاره، د لیسي د شاګردانو د ښځینه شاګردانو لپاره دا لوبه د معمولا هغوی لپاره جوړه شوې، هغوی کوي. د دې فن فیکټ چیرې د field hockey. field hockey is a very old sport. field hockey یو ډیره پخوانۍ لوبه ده. in Egypt 4,000-year-old drawings show people playing field hockey. په ایجپت کې، په مصر کې، ایجپت مصر ته ویل کېږي، په مصر کې 4,000 پخوانۍ رسامۍ دي. 4,000-year-old drawings 4 کلنې یا 4 کاله پخوانۍ رسامۍ شو ښایي people playing field hockey چې خلکو به field hockey لوبه کوله. یعنی دا دومره پخوانۍ لوبه ده چې 4,000 کاله پخوانۍ رسامۍ دي په مصر کې رسم شوي دي د field hockey، یعنی هغه وخت نه پاتې دي. نو مطلب دا دومره پخوانۍ لوبه ده چې د نن نه 4,000 کاله پخوا هم خلکو دا لوبه کوله. of course the rules of the game are different today. بېشکه چې د لوبې قوانین اوس مختلف دي، پخوا چې کوم او اوس دا سره فرق لري. نمبر 4 next is tennis. بل ټینس دی ورپسې. Today there are roughly 1 billion players and spectators of tennis around the world. نن سبا تقریبا 1 بلیون لوبغاړي او سیالبین دي د ټینس د لوبې لپاره په نړۍ کې. spectators معنا سیالبین، تماشګیر، تماشچیان، او roughly معنا تقریبا.
نو د ټینس لپاره په نړۍ کې 1 بلیون لوبغاړي او سیالبین موجود دي. ټینس is originally from France. ټینس چې دا په اصل کې د فرانسې نه راغلی but today is very popular in the United States, Asia, Australia and Europe. خو نن سبا چې دا ډیر مشهور دی په امریکا کې، په اسیا کې، استرالیا کې او اروپا کې. د ټینس fun fact چې the longest tennis game lasted 11 hours and 5 minutes. تر ټولو اوږده ترینه د ټینس لوبه lasted دوام کړو. تاسو مچ لاست اخیرنی ته ویل کی خو as a verb چې استعمال شمانه دوام کول. تر ټولو اوږدې لوبې د ټینس دوام کړو 11 ساعته او 15 دقیقې چې دا یو ډیر زیات اوږد وخت دی. مطلب سهار نه شروع تر ماښامه پورې د ټینس لوبه سٹارټ وا او ختمېدل نه. نو دا یو ورلد ریکارډ جوړ شوی د ټینس لپاره چې تر ټولو اوږده لوبه 11 hours او 5 minutes. تاسین کې باید واچو جنرال انفارمیشن لپاره. نمبر 5 table tennis ping pong is popular around the world. ټیبل ټینس کوم د چې پینګ پانګ هم ویل کېږي دا مشهور دی په نړۍ کې with about 900 million people and spectators. د تقریبا 900 میلیونه لوبغاړو او سیالبینو سره. 900 میلیون نو دا په پنځم کټګوري کې شو، پنځم نمبر کې شو ټیبل ټینس چې دا په پنځمه مشهوره لوبه ده په نړۍ کې. 900 لوبغاړي او سیالبین لري. Today table tennis is especially popular in China, Korea and Singapore. نن سبا ټیبل ټینس چې دا په خاصه توګه مشهور دی په چاینا کې، چین کې، کوریا کې او سنگاپور او سنگاپور کې. د ټیبل ټینس لوبې خوندور حقیقت دا چې in table tennis the ball can go more than 100 miles per hour 160 kilometers per hour. د دې خوندور حقیقت دا ټیبل ټینس ډیر تاسو به کتلی ډیر یو کوچنی میز وي تقریبا د 2 مترو په شاوخوا اندازه کې یا د دې نه هم کم او په دې کې د بال سپیډ څومره د لانګ in table tennis the ball can go بال کولی شي چې لاړ شي more than 100 miles per hour د 100 میله پر اور سپیډ سره چې دا 160 کیلومتر پر اور کې 160 کیلومتر پر اور سره کې ام پی ایچ معنا مایلز پر اور او کې ام معنا کیلومتر او ایچ معنا اور. موټر چې کله سپیډ کې روان 160 سپیډ نو په ټیبل ټینس لوبه کې د بال سپیډ دومره زیات وي دومره لږه فاصله کې چې 160 کیلومتر پر اور د دې سپیډ وي چې دا یو جالب حقیقت د ټیبل ټینس لوبې لپاره. There are many popular sports around the world. ډیر زیات مشهور لوبې په نړۍ کې شته but these are the top 5. خدای په سر کې هغه 15 مشهور دي. What is similar about all these sports? په دې ټولو لوبو کې کومه خبره similar ده ورته ده؟ اوس جواب کوي. They are fun. دا ساتیری دي دا ټولې لوبې یو سیمیلرټي دا شوه. They are fast. دا تیزی دي دا بل ورته والی شو. And they use a ball. او په ټولو کې یو بال استعمالیږي. نو بیا لیکوال بله پوښتنه کوي چې is that why the expression have a ball means have a lot of fun? is that why د دې معنا څه ده؟ دا تاسو اول دا سوال دی تاسو مثبت ته واړوئ نو داسې به شي چې that is why یا that's why. that's why معنا به داسې نه کوو چې دغه دی ولې یا ولې دغه دی. that's why معنا د دې وجې نه. نو بیا چې کله پوښتنه کوو is that why نو بیا به داسې وایو چې آیا د دې وجې نه. is that why the expression have a ball means آیا د دې وجې نه د have a ball اصطلاح معنا دا ده چې have a lot of fun ډېر ساتیری ولري. په لغاتونو کې موږ ویلو have a ball. have a ball یو اصطلاح ده او معنا یې څه ده؟ have a lot of fun ډېر ساتیری ولري. کله چې څوک لوبې ته روان وي فن ساتیري ته روان وي ته ورته ویلی شي چې have a lot of fun ښه ساتیری ولري. دې په ځای ورته داسې ویلی شي چې have a ball خبر ولري. نو لیکوال پوښتنه کوي چې نو آیا د دې وجې نه د have a ball معنا دا ده چې ښه ساتیری ولري ځکه بال د ساتیري لپاره کارول کېږي؟ نو بیا جواب کوي چې maybe شاید د have a ball معنا ځکه have a lot of fun ده چې بال د ساتیري لپاره د فن لپاره استعمالیږي. نو ځکه د have a ball معنا هم شاید have a lot of fun د دې وجې نه وي. درس وګورئ لغاتونه دې ځان ته راټول کړئ جملې ته ځان ته راټولې کړئ د روزمره ژوند د استعمال لپاره تاسو باید زده کورنۍ دنده به په دې درس کې نن دا شي چې دغه درس نه به تاسو خلاصه راټوله کړئ د دې درس مهم نقاط به راواخلئ او د وایس میسج په شکل باندې په ګروپ کې پرېږدئ. تاسو نو اکثره کورنۍ دنده هېروئ مه. همدا اوس ځان سره نوټ کړئ چې کورنۍ دنده دا شوه چې دا درس به راواخلئ خلاصه به یې کړي د دې نه به مهم نقاط راټول کړي د هرې لوبې په اړه به لږ لږ معلومات راټول کړي او په یاد باندې د ورق نه نه که تاسو ورق نه وي هغه بې ریډینګ شو زما عادت دا چې سپیکینګ په وکړئ مهم نقاط به راواخلئ او د یو وایس میسج په شکل باندې په ګروپ کې پرېږدئ که هغه یو نیمه دقیقه شو که 2 دقیقې شو که 3 دقیقې شو دغه به سپیکینګ تاسو وکړئ.
بل ساده ان شاء الله بیا ایکسرسایز کو اوس درسونه لکم کم او ان شاء الله به وخت سره ډیرو تر څو تاسو عادت شي دې ځای پورې کوم هر ډول پوښتنه وا درس کې په ریډینګ باندې پونه شوي تلفظ باندې پونه شوي بیا ان شاء الله پوښتنه وکړو زه به ته حل کړم ریډینګ اصول باید زده کړئ کله چې فل سټاپ راځي تاسو باید ودرېږئ فل کله چې کاما راځي دلته هم باید ودرېږئ خو لږ سات لږ پاس باید واخلئ نو هر جمله چې کله فل سټاپ رسیږي تاسو باید سټاپ شئ مکمل هغه معنا کې به بله جمله سټارټ کړئ او کاما چې کله راځي دلته باید ډېر کم پاس واخلئ د کامې سره جمله نه مکمل کیږي فل سټاپ سره مکمل کیږي نو کاما چې د فلپ مینینګ ښیي معنا د معنا جریان ښیي چې دا معنا نورم روانه د جمله ختمه شوې نه نو کاما چې کله راځي لږ پاس اخلئ لکه دا جمله داسې چې approximately 2 billion people play or watch field hockey mostly in Asia, Europe, Australia and Africa. دلته به فول ودرېږي. In the United States, field hockey is mainly for high school girls. صحیح ده؟ In the United States دلته به لږ پاس واخلي field hockey is mainly for high school girls. نو ریډینګ په اصولو سره وایي به یو جمله د بلې سره تاسو نه مکس کېږي نو معنا باندې انشاءالله در په اسانۍ پوهېږئ. Thank you very much. Best of luck.